د سندرغاړي دلربا د ژوند حقیقتونو او رازونو څخه خیر هم پرده پورته شو. سلام وختم په خیر. که غواړئ راتلونکي ویډیوګانې مو وګورئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. د پښتو پیغله سندرغاړي دلربا یوازې په سندرو کې ښکلی غږ نه لري، بلکې د ښکلا لورینه پرې هم خالق دومره کړې ده چې کله په سټیج راښکاره شي نو د حسن پرستو زړونه درزا شروع کړي. خو بیا چې کله هغه په سټیج د سندرې سره کوم نازونه اداګانې یا شوخیانې کوي، د هغې تعلق د کتلو سره دی. ډېر په زړه مات یا رنځور خلک هم د هغې نازونو مکیزونو ته د چکچک ورکولو نه لا تعلقه نشي پاتې کېدلی. دلربا وایي د خپل تعلیم سره سره غواړم چې د سندرو نړۍ کې هم ښه لوی نوم وګټم. رسنیو سره خبرو کې دلربا ویلي هغه لا ډېره وړه چې سندرې به یې په شوق اورېدلې او یادولې به یې هم. هغه وایي کله چې به یې سکول او کالج کې داسې څه د سندرو پروګرام را جوړ شو نو دوی به پکې خامخا سندرې وایي او خپل شوق به یې سرته رسولو. دلربا وایي اوس یې سبق په ختمېدو دی او غواړي چې په راتلونکي کې یوه پیلوټه جوړه شي او په هواګانو کې سفر وکړي. خو سندره یې جنون دی او د سندرې نه هم زړه نشي صبرولی. ملګرو هیله ده ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي درسره لایک او شیر یې کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درته سبسکرایب کړئ.